دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د کنیکټ شوي وای فای پاسورډ معلوم کړئ. خو دوستانو که چیرې ستاسو د ملګري وای فای یا د کوم بل کس وای فای وي نو هغه خالي له هغه وای فای سره ستاسو موبایل در کنیکټ کړي خو هغه پاسورډ تاسو ته نه درښیي. نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د کنیکټ شوي وای فای پاسورډ معلوم کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګور دوستانو تاسو په سکرین باندې کتلی شئ موبایل دغه وای فای ته کنیکټ ده. نو اوس راځو د دغه وای فای پاسورډ معلومو. نو ډیر اسانه ده. په دا سایت کې آی بټن ده، سمپل په دغه آی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آی بټن باندې کلیک وکړئ سیټ تاسو د شیر بټن درکوي. په دغه شیر بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو که چیرې تاسو خپل موبایل اپډیټ کړی وي، تاسو د موبایل انډراید ورژن 13 وي نو بیا تاسو ته پاسورډ دلته راړوي. او که چیرې تاسو خپل موبایل نوی اپډیټ کړی تاسو د موبایل انډراید ورژن 13 نه وي نو بیا تاسو ته پاسورډ دلته نه راړوي. نو که چیرې تاسو ته پاسورډ دلته نه راړوي بیا به سمپل تاسو له دغه کیو آر کوډ څخه سکرین شاټ واخلئ. نو اوس راځو ګوره له دغه څخه سکرین شاټ اخلو. کله چې دوستانو تاسو له دغه څخه سکرین شاټ واخلئ نو په سکرین شاټ باندې تاسو کلیک وکړئ. په دغه سکرین شاټ کې به دوستانو خالي تاسو دغه کیو آر کوډ راواړوئ. دغه کیو آر کوډ بیا موږ سکینوو، دغه به تاسو سیو کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو سیو کړئ بیرته به شاته ولاړ شئ. بیا به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې در کړی دا او د ویډیو په ډسکرپشن کې هم در کړی دا. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ بیا به سمپل ګوره د پورته ګیلري بټن درکوي. په دغه ګیلري بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا ګوره دوستان تاسو په دغه فوټوز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه فوټوز باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته کیو آر کوډ راوړوي. په هغه کیو آر کوډ باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په کیو آر کوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کیو آر کوډ باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته د وای فای پاسورډ راوښوئ چې ستاسو د وای فای نوم چې د هغې و چارج ده او دغه پاسورډ د پاسورډ یې خانجي ده. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې د کنیکټ شوي وای فای پاسورډ معلوم کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.